سلامونه، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. خوښ یم چې بعد د ډېره وخته بیا یو د عامه پوهاوي یوه ویډیو جوړوم. دا ویډیو زما د خلکو لپاره ده چې په ډاکټرانو باندې ګرځي او ورته وایي چې ډېر وخت نه مریض وي، خاص کر د معدې او د کولمو مریضان، او ښه کېږي نه. او هماغه خلکو دپاره هم ده چې ډاکټر ورته وایي ته مرض لرې او د ځان غم نه خوري. اول هغه مریضان چې په ډاکټرانو باندې ګرځي د ډېر عمر نه دوا خوري او په مرض کې فرق نه راځي. غواړم چې دې مریضانو ته ووایم که ته یو متخصص ډاکټر ته ورغلی یو ځلې یا دوه ځلې او تا ته ډاکټر ویلي چې ته کوم مشکل نه لري، یا تا ته ویلي چې ستا د کولمو یا د معدې مرض عصبي دی، نو فلهذا نور په خپل مرض کې بیا ډېر سوچ مه کوه، او خاص کر که عمر دې د 40 کلو نه کم وي. بې ځایه دواګانې مه خوره، ځکه کومې دواګانې چې ته خورې که کومه ورځ درته ضرورت وي بیا دا دوا تاثیر نه کوي. ښه خبره دا ده چې دا مریضان ډېر په خپل خوراک، په خپل فکر باندې تسلط حاصل کړي او ورزش وکړي، دا مرض به یې ښه شي. بې ځایه تشویشونه، بې ځایه عمر د 40 کلو نه کم اکثرو خلکو ته خطرناک یا جدي مرض نه کېږي. کومو فامیلي تاریخچه ونه لري، وزن دې نه کمیږي، خونریزي ونه لري، کانګې نه کوي، تشویش مه کوه. خاص کر IBS مریضان ځان په خپله باندې ښه کوي، دوا نه لري، نو روزمره نیم ساعت ورزش وکړه، بازاري خوراکونه مه کوه، نوشابو نه ځان وساته، ته به ښه شي. ډاکټران درته وایي معاینات یې کړي مرض نه لري، بس نه لري مرض، نور بس ډېر سوچ پکې مه کوه. که تا ته څوک یو سرطان قصه چا وکړ ته د دې ځان کې سوچ کوي چې ولا زما سرطان نه وي. که تا ته یو داسې مرض څوک ووایي چې ولا زما د خپلوان داسې مرض و، بس ته بیا ځان کې سوچ کوي چې ما کې دا مرض وي. هر سړی هغه داسې نه وي چې جدي مشکل سره مخامخ وي. ډېر تشویش، ډېر په ډاکټرانو باندې ګرځېدل ستا مرض نور هم خطرناکه کوي. دویم هغه مریضان دي چې ډاکټر ورته وایي ته مرض لرې، تا کې جدي مشکل دی، خو د ځان غم نه کوي، معاینات نه کوي، بې پروایي کوي، دا هم ځان سره ظلم کوي. که ډاکټر درته وویل چې ته یو مرض لري، وخت په وخت د خپل معاینات کوه، یا نورو معایناتو ته اړتیا لري. خیر که اقتصادي وضعیت دې خرابي، را قرض یې که، را پیدا یې که، ځکه ستا وجود او ستا صحت مهم دی. خاص کر دا مرض زموږ په پښتنو کې ډېر دی. که یو ټیسټ دې ورته اضافه ولیکه، یا د خپل تشخیص لپاره د یو ټیسټ ورته ولیکه، بیا غږېږي، معاینات هم نه کوي، په ډاکټر باندې 100 نومونه هم ږدي. البته داسې خلک به وي چې خپل تجارت لپاره دا کار کوي، خو بعضې وخت مریض ته د رښتیا جدي اړتیا وي. که ته نوره دنیا وګورې، دلته د لکونو روپو معاینات خلک کوي چې خپل مریضان نه وي، خو د هغه څه وایي پریونشن از better than cure. تداوي د وقایه د تداوي نه بهتره ده. چې ته کله مریض نه یې، زه خو دا خلکو ته وایم چې مریض نه وې ډاکټر ته ځه، خپل چیکاپ وکړه. چې مریض شوې بیا ډاکټر ته لاړې بیا خو فایده ونه کړه، یا 4 نفر رانیولی، یا په امبولانس کې دې راوړي، یا چا لاس پښو نه رانیولی، یا مرض د دې حد ته ورسېږي چې بیا نه تداوي لري، نه دوا لري، نه د ډاکټر په مرض باندې پوهېږي. ټول هغه خلک زموږ افغانانو کې همدغه 2 ډلې مریضان دي. یو هېڅ مرض نه لري، ډاکټرانو باندې ګرځي، یو غټ هر څه مرض پکې د ځان پروا نه کوي. دواړه په غلطه باندې دي. څوک چې مرض لري د ځان غم دې کوي، وخت په وخت ډاکټر ته ځئ، په وخت باندې دوا خورئ، چې الله مو ښه کړي. څوک چې نه لري، ډاکټرانو ته مرض نه لري، په ډاکټرانو باندې بې ځایه مه ګرځئ. په خپل دا کوم سوچ ته په ډاکټرانو په مرضونو باندې کوي، دا په خپل ځان کې وکړه. د خپل مرض په خپله باندې حل کړه، بې ځایه تشویشونه، او لږ روزمره ژوند کې تغییر راوله، ورزش شروع کړه، څه مصروفیت ځان ته پیدا کړه، خوراک سره دې پام کوه، بازاري خوراکونه مه کوه. که ستا سټرس د ملګرو د وجې نه وي، ملګري دې بدل کړه. که د چاپېریال د وجې نه وي، کوشش وکړه هغه چاپېریال ځان ته بدل کړه، نو الله به دې ښه کړي. خدای پاک د ټولو مریضانو ته شفا ورکړي. مننه.